چې څوک په پیغمبر باندې درود ډیر وای الله ورته د دنیا او د آخرت مسلې اسانوي پتا قرض ده دې درود سره به ختم شي کار دې نه ملاويږي درود ډیر وای الله به پیدا کی بچی دې نه کیږي درود ډیر وای الله به نیک عمل بچی درکړي کلی ته تلو ترتیب دې نه برابرېږي درود ډیر وای الله به ترتیب برابر کی بیماری دا نخ کیږي درود ډیر وای الله به بیماری ختمه کی که سړی دا وایي چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې گاونډي شم نو په هغه باندې درود ډیر وای او دا په پښتنو کې غټ کمی دی چې په بیان کې په یو مجلس کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکیره سل پیری وشي خو څوک دا نه وایي صلی الله علیه وسلم ته سل پیری تذکیره وکړه خو دی به دقې شان ته ګوري دا خو لړه قیم نه چې به د پیغمبر باندې درود ووایم حدیث کی درجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم و امام ترمذی رحم الله دا حدیث راوړی وی اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلات د قیامت په ورځ چې ما ته ډیر نږدې خلک هغه دي چې په دنیا کې په ما باندې درود ډیر وایي نو دې پیغمبر باندې درود وایي محمد وسیم نو وایي محمد صلی الله علیه وسلم درود وایي دا یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبريل خیری کړی دی پیغمبر په امین ویلې دی جبريل علیه السلام دا ویلو وی الله دې رسوا او ذلیل کې هغه سړی او هغه سړی دې کامیاب نشي چې د پیغمبر تذکره دغه په خوا کې وشي هغه په درود نه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امین نو دې پیغمبر نوم چې ووري درود وسره وایي په جنت کې به وسره بیا ګاونډیان شي د دې ډیرو درود د ویلو د لاس دا خبره ما بیانونه کې بیان کړم تاسو به اورېدلي ان شاء الله یو صحابي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته وی یا رسول الله زه چې کله دعاګانې غواړم نو د دعا په دې دوران کې به په تا باندې درود څومره ویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ستا مرضي دی چې څومره وې او چې څومره وې نو خیر پکې دی هغه وی یا رسول الله درې مې سبب درود ویم او دوی سیبه ځان دعا غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ستا مرضي ده چې څومره ډېرې یو خیر ډېرې هغه یا رسول الله یو به دې کار کوم چې نیم به درود ویم او نیم به دعاګانې غواړم هغه ته وی چې ته سکه کوه خو چې څومره درود ډېرې نو دومره پکې خیر ډېر دی هغه یا رسول الله دوی سیبه درود ویم یو یې سبب دعا غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې څومره ډېرې دومره ښه ده هغه یا رسول الله جو بس دعا به ځان د پاره نه غواړم جو پتا به صرف درود ویم نه صرف په پتا درود ویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډیره ناشنا خبره وکړه او زموږ د ټولو د ارمان دی دا خبره موږ ټول غواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې صرف په ما باندې درود وې نو بیا خو بدل الله ټول غمونه ختم کړي او ټول مسلې به ته اساني کړي دا راشي موږ په اسلام ملګری وظیفو له وخت یو ملګری راغی وظیفه غوښته چې جی موږ ته وظیفه وخایي هغه وظیفه دې څه وښایي چې دیندار شي نو اکثر وظیفه دته غواړي چې کار مې برابر شي او پیسې لږې ډېرې شي او ریال او ډالر ډېر شي او کور جوړ کو بنګله جوړ کو دې پوله ګرځي نو زه ته دا وظیفه خیم دا نبوي وظیفه ده نبوي او زموږ د خلک د هغه وظیفو سره شوي دي هغه پیران مریدان چې ورته بیانوي 1 لاک پیرې به دا ووایي او 1000 پیرې به دا ووایي او بیا په دې دانو باندې چوپ کړي او بیا به دا چلو کړي او بیا به په چینۍ باندې چوپ کړي او څوک په خاوره به چوپ کړي دې وظیفو ته زموږ خلک خوشحالي چې هغه بې سنده دي اوس دا وظیفه چې ته کومه زه بیانوم د صحیح حدیث کې راغلی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوي چې څوک په پیغمبر باندې درود ډېر وایي الله ورته د دنیا او د آخرت مسلې اسانوي پتا قرض ده دې درود سره به ختم شي کار دې ته نه ملاویږي درود ډېر وایي الله به ته پیدا کړي بچی دې نه کېږي درود ډېر وایي الله به نیک عمله بچي درکړي کلي ته د تلو ترتیب دې نه برابرېږي درود ډېر وایه الله به ترتیب برابر کړي بیماری دا نخ کیږي درود ډېر وایي الله به د بیماری ختمه کړي هر مسله په دې درود سره الله حل کوي